د نړۍ له هرې لوري چې د کعبې په لور ودرېږئ نو ورته قبله ویل کیږي او مسلمانان باید د لمونځ په وخت د کعبې پر لور ودرېږي. ډیری خلک چې د دې امر په حکمت نه پوهیږي نو داسې فکر کوي لکه مسلمانان چې کعبې ته عبادت کوي. د همدې لپاره ډیری د هغوی پوښتنه کوي چې ولې د تیږې کور ته سجده کوو، سم لکه د هندوانو په څیر چې خپلو بوتانو ته سجده کوي. نو د اسلام او نورو ادیانو ترمنځ توپیر څه دی؟ په اسلام کې یوه قاعده دا ده چې که چاته د قبلې لوری معلوم نه وي او یا هم د قبلې د معلومولو امکانات ورسره نه وي نو هغه وخت هرې لور چې فکر کوي سم دی ورته عبادت کولی شي، ځکه الله تعالی د خدای دی. له دې آیت ښکاري چې د کعبې په لور مخ کول یوازې د مسلمانانو د اتحاد لپاره دي. یوازې کعبه نه بلکې هر څه الله تعالی پورې اړه لري. هیڅ مسلمان د لمونځ کولو پر وخت کعبې ته عبادت نه کوي. کعبه قبله ده او یوازې یو لوری بلل کیږي. موږ مسلمانان په یووالي باور لرو. نو کله چې لمونځ کوو فکر وکئ غواړو همدلته لمونځ وکړو. ځینې به وایي راځئ شمالي لوري ته ودرېږو، ځینې به وایي شرق او ځینې به وایي غرب. د یووالي لپاره الله تعالی د البقرې په صورت کې فرمایي چې هر ځای کې یاست مخ د کعبې په لور کوي. نو کعبه قبله ده، یوازې یو لوری دی. نو موږ چې مخ دې لوري ته کوو نو کعبې ته عبادت نه کوو. له دې پرته که بیا هم شک لرئ نو دا حدیث مو باید لوستی وي. په صحیح البخاري 2 جلد باب حج په 56 برخه کې ذکر شوی دی. د حدیث شمیره د 615. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو 2 خلیفه فرمایي هغه حجر الاسود تورې تیږې ته مخ کړه، وی ویل دا تیږه نه ماته زیان رسولی شي او نه هم ګټه. د دې لپاره چې پیغمبر هغه ښکل کړي زه یې هم ښکل کوم. دا جمله چې دا تیږه نه چاته زیان رسولی شي او نه هم ګټه موږ ته بسنه کوي چې ثابته کو مسلمانان کعبې ته سجده نه کوي. له دې ورخوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر وخت صحابه و چې د کعبې په سر به درېدل او اذان به یې کوه. که مسلمانان کعبې ته عبادت کوي نو هیڅکله یې په سر نه درېږي او اذان نه ورکوي. نو دا ښایي چې هیڅ مسلمان کعبې ته عبادت نه کوي، یوازې دا ورته یو لوری دی. نه یوازې د لمونځ ترسره کول د کعبې په لور بلکې د هغې نه تاویدل هم د یووالي ښکارندویي کوي. که خلقت ته نظر وکئ د کوانتومي له کوچنۍ نړۍ نیولې د کائناتو تر سترو جسمو پورې، له کوچني اتوم نه نیولې تر لویو ستورو او سیارو پورې، هغه ټول په یو تعین شوي جهت سره د ساعت د ستنې په څیر تاویږي. او دا کره هغه څه دي چې مسلمانان د کعبې نه د طواف پر وخت کوي. نو په اسلام کې دا عمل د عبادت یو ډول دی، یعنی ټول مخلوقات په اصل کې د خالق پر عبادت بوخت دي، نه د هغه جسم چې د طواف په وخت کې مرکز دی. او دا ټولو موجوداتو ته د یووالي ښودنه کوي د الله تعالی د عبادت پر وخت. له دې دلیل پرته یو علمي حقیقت هم د کعبې پر لور د عبادت شته دی، او هغه دا چې کله یو فرد خپل سر د کعبې په لور پر ځمکه کیږدي مضر چارجونه په ډېرې اسانۍ سره د هغه له وجود دفع کیږي، او دا لامل کیږي چې وجود یې د انرژي سیستم متعادله کی. د دې لپاره چې پوه شو څنګه داسې کیدی شي نو لومړی باید د طلایي نسبت په مفهوم باندې ځانونه پوه کړو. لویه فاصله د بي پر کوچني فاصلې سره ده چې مساوي کیږي پر 1.618 باندې. دې تناسب ته الهي نسبت هم ویل کیږي ځکه خالق مو دا نسبت په ډیرو زیاتو مخلوقاتو کې کار کړی.
طلایي نسبت خپله د خلقت یو ثبوت دی. که موږ دې نسبت ته د ځمکې پر نقشه کې مطابقت ورکو نو پوه به شو چې د مکې ښار د ځمکې طلایي نقطه ده، په داسې حال کې چې د مکې طلایي نقطه بیا کعبه ده، او د دې لپاره چې کعبه د ځمکې طلایي نقطه ده نو د ځمکې تر ټولو ځواکمنه انرژیکه سیمه بلل کیږي. فالمركزية جاءت واخد حضرتك في الاتجاه العلمي بمعنى دا چې کعبه د ځمکې مرکز دی په علمي شکل ثابته خبره ده. څنګه؟ هغوی چې کله فضا ته لاړه له ځمکې انځورونه واخیسته نو ویلي ده چې ځمکه یوه مالقه او تیاره کوره ده، نو ویل چې ځمکه یوه اویزانده او تیاره سیاره ده او چې هغه داسې معلقه کړې ده. چا وویل؟ نیل امرسترونګ اساساً دا هڅه درلوده چې ووایي الله هغه څوک دی چې ځمکه یې معلقه کړې. هغوی پیدا کړه چې له ځمکې نه شعاوې خپریږي. هغوی اول دا موضوع په انټرنیټ کې خپره کړه او وروسته له 21 ورځو یې بیرته له انټرنیټ ډیلیټ کړه. ولې یې حذف کړه؟ ځکه یوه موخه موجوده وه. د داسې معلوماتو پټولو ورته هرومرو ارزښت درلود. ورته ډیره مهمه وه، ځکه ویل شوي و چې کعبه دا شعاوې صادروي. کله چې هغوی دا شعاع کشف کړه نو وی غوښتل چې زوم یې کړي، له نږدې یې وویني. نو پام یې شو چې دا شعاع له مکې خپریږي او کله چې ښه کره شوه له کعبې خپرېده. د دې لپاره چې پوه شو طلایي نسبت څنګه د انرژیکي ساحې د رامنځته کېدو لامل کیږي، کولی شئ د کهکشان او نباتاتو بیلګې په نظر کې ونیسئ چې انرژي له خپل مرکز خپلو څلورو خواوو ته خپروي. دا یعنې چې هستې د توازن د رامنځته کولو په موخه منفي انرژي اخلي او په بدل کې یې مثبته انرژي ورکوي. د همدې لپاره چې د کعبې په لور طواف کوئ نو مثبته انرژي اخلئ. اوس څېړنې ښایي چې زموږ بدن هره ورځ الکترومقناطیسي چارجونه خپل لوري ته جذب کوي چې زموږ لپاره مضر دي، او دا چارجونه په فرونټال لوب د مغز مخکینۍ برخه کې راټولیږي چې له امله یې ژور خفګان، د سر درد، تنبلي، روحي فشارونه او آن خطرناکه نورې ستونزې رامنځته کوي. دې برخې د مغز ته فرونټال چکرا هم وایي چې وجود یې په واسطه مثبت او منفي انرژي جذب کوي. دا موضوع ثابته شوې چې مضره چارجونه زموږ له وجود دفع کیږي، خو که مو سر په ځمکه کیږدو خو د ښې پایلې لپاره موږ فرنټل چکرا د خپل وجود د ځمکې د انرژۍ تر ټولې ځواکمنې ساحې په لور چې کعبه ده کیږدو. ډاکټر انډریو نیوزبرګ د مغز د امواجو فعالیتونه د عبادت پر وخت مطالعه کړي. هغه مستقیمې اغیزې د مغزو په څو برخو کې ولیدې. د لمونځ اغیزې پر وجود بې جوړې دي. منظم هره ورځ 15 وخته لمونځ د فرنټل لوب له کمزوره کار کولو نه مخنیوی کوي. فرنټل لوب د مغز هغه برخه ده چې مکالمه، مطالعه او زموږ حافظه کنټرول کوي. نو لمونځ لامل کیږي چې په لوړ عمر کې زموږ حافظه کمزوري او کمکاره نشي. دا تر ټولو ښه ډول درمل دي چې بدن آرامه کوي. داسې څېړنې شته چې ثابتوي چې د مکې د جوړښت تیږې د نړۍ تر ټولو پخوانۍ تیږې دي. دا هم یو حقیقت ده. د نړۍ تر ټولو پخوانۍ تیږې آیا په علمي شکل ثابته شوي؟ بلې، ثابته شوي او معلومات یې خپاره شوي هم دي. هغوی له مکې نه دا تیږې اخیستې وې او په کوم ځای کې چې دې تیږو شکل اخیستلی و هغه هم بررسي شوي دي. د بریتانیا په موزیم کې 3 دانې د حجر الاسود یا د کعبې تورې تیږې موجودې دي او هغوی ویلي چې دا تیږې زموږ له شمسي نظام نه دي. د کعبې عرضالبلدي موقعیت 21 درجې او 25 دقیقې ده. لومړنی آیت چې کعبه معرفي کوي. دوهم سورت 125 آیت ده. آیا د ریاضي هماهنګي کیدای شي چې یوه پیښه ووسي؟ د دې احتمال چې ښودل شوي عادات په قرآن کریم کې په داسې حال کې چې د قرآن کریم د سورتونو تعداد 114 او د بقرې د سورت د آیتونو تعداد 286 ته رسیږي او پکې کعبه د لومړي ځل لپاره معرفي کیږي. نو دا چانس په 100 کې 1% ده چې دا عادات دې له یو بل سره څنګ په څنګ ووسي. دوهم سورت د آیت شمیره 115 له کامې وروسته خصوصیات کولی شو چې هم د دقیقې په شکل او هم د فیصدۍ په شکل وښایو. د دې لپاره چې له ممکنه نیوکو مخه وشو نیولی. کله چې د کعبې مختصاتو ته چې 2.02% بدل شوي وي وګورو نو هغه آیت ته رسیږو چې بیا هم د کعبې په اړه ده. دوهم سورت 142 آیت. نو هیڅ توپیر نه کوي چې د دې موضوع کوم اړخ ته ګورئ. مهمه دا ده چې په دواړو آیتونو کې د کعبې نظم ښودل شوی چې کعبې ته اشاره کوي او دا کار یوازې الله سبحانه وتعالی کولی شي او بس.
سره له دې چې د الله تعالی په هر فرمان کې حقیقتونه شته، خو موږ مسلمانان یې باید پرته له کوم لامل پلي کړو، ځکه تل د الله تعالی په هر فرمان کې یو حکمت شته دی چې خلک یې په راز باندې په اسانۍ سره نشي پوهېدی، خو موږ لپاره مهمه ده چې د پروردګار رضایت تل ترلاسه کړو.